غریبي دومره وه چې کور نه لرې کړی وم او په خپل وطن کې زه مسافر کړی وم. دا موږ اوس چې څونه د لاسه ښه کار کېږي موږ به چې ښه کار وکړو. دا رقیبان دې اوس په ما دومره مس کړي دي چې ته به راګورې او دا سپي به رانه سر وباسي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخون کې مهربان ذات دی. ملګرو جمرود علاقه کې موجود دی، راسره ولاړ کیمرامین جهانګیر خان راسره موجود دی چې تاسو به ډېر کتلی وي د جان نیوز سره کیمرامیني کوي. بله ورځ د دوی یوه ویډیوز وه چې هغه ما په سوشل میډیا کته چې دوی وایي چې یاره که کوم ملګري ما سره د کیمرې منډه وواله داسې یوه منډه که نه چې ما د علیشه سره ډرامو کې ویډیوز کې کار کولو او هغه ما پرېښودو. زه چې دین طرف ته راوړم نو داسې ښه فاونډیشن که نه داسې یتیم سره غریب سره سړی ودرېږي نو داسې ویډیوز داسې پیج زه راولول غواړم خو زما سره د کیمرا شوه داسې ډېر سامان ضرورت دی. نو موږ هغه ویډیوز ما کتلي وه چې راشه هغه ویډیوز په باره کې هم د ده سره خبرې وکړه او د ده چې کوم ضرورت دی که زموږ په دا پیج باندې چېرته پوره شو. جهانګیر خانه څنګه یې ښه شکر دی ښه یم یاره. ستاسو ډېره مننه چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې رالې او زموږ تپوس هم وکړو. ډېره مننه جهانګیر خانه. دا راته ووایه چې ستاسو یوه ویډیوز مې کتلې وه چې تاسو د چاندې لکه د کیمرې لپاره چاندې اپیل کړی دا حقیقت دی که دروغ د کیمرې ویډیوز؟ والا دا خو داسې کار و چې زمان بابا به تاسو پېژنئ، زما نه ډېر ښه و، ډېر ښه انسان دی. بس هغه سره مې یو ویډیو کړی وه، مونږ ویل راسه که څه ته وچلېد او داسې سره هغه وشو نو بس هغې وجې مې دغه کړی و. نو ها جهانګیر خانه دا راته ووایه چې علیشه سره پیله ډرامې کې راتګ د علیشه سره ملاقات څنګه وشو او هغوی سره ډرامه کې په کوم سوچ باندې راغلی؟ دا یو ورځ وه روژه وه، د دې یو ډرامه راغلې وه. هغه وخت کې ما دا نه پېژانده نو ما ویل دا چې کوم ځای کې چې دا بس راولم په شوق مې و نو زه لاړم د یو ملګری کیمرامین مې هغه ته مې ویل دې سره به زه ګانې کوم. هغه راته ویل دا جینۍ نشته مې چې څونه پیسې لګي مې هغه زما نه واله خو دې جینۍ سره به زما ګانه کې او دغه حساب دی. بیا دې یو ځای کې ډرامه وه زه لاړم او بس خو بس موږ مازدیګری ټایم و لکه نور کمزوری کېږي خو بیا هم زموږ ګانه وشه شوق و شوق د وجې شوق پوره شوه. څو ډرامو کې ورسره کار کړی او څو ګانې هغه سره ما ګانې کړې او داسې مې عام دوه درې ډرامو کې کار کړی دی. ها هغه تاسو چې کوم ټیم کې ډرامو کې کار کولو هلته کوم ډایرکټر و چا دور و ډېر زیات لکه کوم اکټر دور و کوم ډایرکټر دور و؟ بله نن سبا خو ډرامو داسې ګپ شپ جوړ دی او داسې ربګ نشته خو نن سبا چې کوم دي واینز والا ډېر مخکې دي. ها واینز مخکې دی واینز باید زنده آباد واینز ډېر مخکې دی. د ډرامې سره نه چلېږي دا څه وجه ده؟ خلکو سره ټیم شارټ وي که نه بل څه وجه ده؟ بس ټکنالوژي راغلې ده او ټکنالوژي چې څومره زیاتېږي نو به ډرامه کمزورې کېږي او بل هغه اکټران نشته. مخکې چې کوم اکټران دي هغه اکټران اوس نشته. جهانګیر خان شو، ارباز شو، شاهد شو، اوس هغه اکټران نشته. ډرامې له راتګ کوره مخه چا پابندي ممدي شي او ځکه چې نن سبا یو کس په سکرین باندې راځي ډرامه کې کار کوي که نه هغوی ته ډېر تکلیف وي. تاسو له څه تکلیف یې کوره مخه داسې و که نه و؟ نه ما ته خو څه تکلیف نه و، نه موږ نشه کوو نه یو شی کوو نه بل شی کوو، به ډرامې مې شوق او د شوق د وجې راغلي وو. ها چا باندې خو عاشق نه وي چې جینۍ باندې عاشق وي ته هغې وجې ډرامو له راغلی وي؟ نه نه شک مشک په چا باندې نه و یاره. دغه بس نیت دی او دغه هم راغلی چې غریب یتیم بې وسه خیال وساتو. ښه دا راته ووایه چې ډرامې اوس پرېښي اوس هم مینس طرف ته سوچ کوئ که نه همداسې د ښه کار طرف ته سوچ کوئ؟ نه موږ خو اوس چې څونه د لاسه ښه کار کېږي موږ به چې ښه کار وکړو. ښه عمر هم تېر دی که نه بیا خو ځواني لا وایي لاړه د ځواني په تېرېدو شوه ده او نرم خوراک سخت را باندې ولګي نو عمر هم لاسترې مړه ځواني لا ډېره پاتې ده نو انشاءالله چې کېږي به مړه بس راتلونکي ډرامو نه که نه سبا خو ډرامې چلېږي که بیا هم چونکې یو کس وایي چې یاره زه جهانګیر خان ځان سره په ډرامه کې راولم یا ویډیوز کې که نه تاسو تیار وئ چې یاره موږ سره تاسو هغو سره ډرامه کې کار وکړئ؟ نه بس اوس مې مړه نه کېږي تاسو خو ویډیوز کې ویلي ما ویډیوز کتلي وای چې ما توبه وباسله ځکه چې علیشه سره به زه ډرامه کې راځم تاسو ګوره که نه دواړه خو چې داسې ونیسم که نه نو بد نور یې نه کوم بس جوړېږي نه. توبه او خبره ته کنده راته وایه چې خلک یې چې ته شاعر یې که نه یو شعر دوه ډالۍ که دې کتونکو ته بس یو څو شعرونه بله اوس لیکلي دي چې غریبي دومره وه چې کور نه لرې کړی وم او په خپل وطن کې زه مسافر کړی وم او مسافري څه وه خو د خپل وطن مسافري وه مسافري څه وه خو د خپل وطن مسافري وه او کور نږدې و خو تللی نه شم غریبي وه. او د بسم الله پیغمبر یو شعر دی چې خپل په ولاړ یې او پردي به رانه سا وباسي او ستا د شنو سترګو سترګري به رانه سا وباسي او دا رقیبان دې اوس په ما دومره مس کړي دي چې ته به راګورې او دا سپي به رانه سا وباسي. ډېر ښه راته ووایه جهانګیر خانه چې څومره ټیم نه کیمرامیني کوئ؟ ولا کیمرامیني خو زه د ورګوډوالي نه په دې کې شوق و دا څه وخت کې اټول سم موبایل یې پایي به لګیا و پټي کې به مې کله
یو بوټي نه شاټ واغسته او کله بل بوټي نه مې شاټ واغسته نو بعضې خلکو به ویل چې دا لیونی دی که څه چل شوی دی شوق پورې خبره به اوس ترتیب دا پورې راوځي چې اوس په نیوز باندې ریکارډینګ کوو جان نیوز سره لګیا وو او امید لرم چې مخکې هم لګیا او منډه به وو ها دا راته ووایه چې اخري کې د کتونکو نه څه غوښتنه کوې داسې او بس غوښتنه مې څه نشته دی خو بس دغه یو کیمرې راغلی چې وشي او الله یې وکړي ملګرو دوی لکه ویډیو سره مطلب دا وکړه نن سبا که څنګه تاسو ته پته چې یو ټیم کې ډرامو دور و خو نن سبا د هغه ډرامو دور نشته دا غریب لګي وي جان نیوز سره کوم مینې کې تاسو جان نیوز پیج تاسو کتلی هم شي غریب سره ودرېدلی دی د تل دپاره چېرته کونډې یتیمان وي هغو نه یې ځان رسول دی جهانګیر هم د هغوی سره کیمرامین دی د هغوی سره یوه برخه ده هغوی سره په هغه ټیم کې بل ډاکټر به وایي خو جهانګیر وایي چې داسې که وینز والا وي ډرامې خو نه کوي که نه خو وینز وي داسې اصلاحي بل فاونډیشن وي که نه چې هغوی سره د کیمرامین ضرورت وي نو زه تیار یم چې هغوی سره ریکارډ وکړم نو بالخصوص د وینز والا چې کوم دي هغوی لپاره کیمرامین ضرورت وي تاسو دوی سره کانټیکټ کولی شئ جهانګیر خانه نمبر دې ووایه زما نمبر دی 0313 90 746 دا واتساپ هم دی او ایزي پیس هم دی ملګرو دا دوی نمبر دی کانټیکټ نمبر هم دی واتساپ هم دی ایزي پیس دی تاسو دوی سره په دې باندې رابطه کولی شئ ملګرو نور چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله بل نور مال هغه کې اجازت د الله په امان